ملکان مونږه په لیکلو کې هم زموږ نه لږ خطا کېږي او په ویلو کې هم څه غوندې مسله ده. زما په اندازه باندې دا ملاکڼ نه دی بلکې دا ملکڼ دی. کڼ علاقې ته وایي، یو خورې ورې ځمکې ته وایي، یو هیواد ته وایي او مل اوبو ته وایي. نو ملکڼ مطلب د اوبو سیمه، یعنې د اوبو وطن، هغه علاقه چې هغه د اوبو لاندې ده، یا پکې سیند بهیږي یا پکې نهر دی یا بل څه دی، نو د اوبو وطن. بیا د دې سیند په وجه باندې د دغه مل د دغه اوبو په وجه باندې دې ته د ملکڼ غرونو ته ملکڼ ویلی شوی دی. یعنې د ملکڼ غرونو په اصل کې ملکڼ نه دی، ملکڼ غرونو په خپله د سوات د سیند په وجه، د سوات د سیند په مل یعنې اوبو په وجه باندې هغه ملکڼ دی. ملکڼ هغه وجه تسمیه خو دغه زما په خیال دا صوابی یا صوابی نه ده. په پښتو کې سواد شته دی نه، اوس هم نشته، په پښتو کې سواد نشته. په ځینې هغه ټکو کې به سواد وي چې هغه د مذهب د لارې پښتو ته د عربۍ نه راغلي وي. دا صوابی کې دا دوه برخیز ټکی دی، سیوا بی بی با بو، دا ما مخکې ویلي وو، بیا یې هم وایم، ورسره آب، اوبو، بی، په انګلیش کې بی دی، بی ای وای بی. دا چې کوم ځای هم راځي مطلب به دی چې اوبو. صوابی چې کوم ځای کې دا با بی بی راځي دا به څه شی، دا به اوبی. او سیوا د هندۍ ژبې ټکی دی، خدمت ته وایي، ورشپ عبادت ته وایي. یعنې دا اوبو د هغو دپاره دا صوابی چې دا دې کې چېرته چینه به وه یا اوبه به وي یا نهر به و، هر څه شی چې و هغه د هغو دپاره مقدس و، پاک و، ښه و، بهترین و. نو په دې وجه باندې دې ته د خدمت یا د رحمت یا د مذهبي سوچ تحت د عقیدې په طور باندې سیوا بی، یعنې د خدمت او د هغه اوبو. بو نهر دوه برخې لري، یو بو یو نهر. بو اوبو ته وایي په زړو ټولو ژبو کې، په دې نوو ژبو کې، په فارسۍ کې، پښتو کې، په دې کې با بی بی وغیره چې د اوبو ته وایي. او نهر دوه معنی لري، په تلفظ کې زما په خیال فرق دی. نهر وایي اوبو ته، نهر په خپله اوبو ته وایي، روان اوبو ته، ولې ته، نهر ته. خو دا ځکه ورسره دا ټکی هم دی چې نهر نشتوالي ته وایي. د نهر مطلب دا شي چې هغه ځای چې هلته روانې اوبه نشته، اوبه خو نورې شته، په درو مرو کې شته، خوړونه پکې شته، خو روانې اوبه پکې نشته، لږ سیند پکې نشته، دریاب پکې نه، لکه ابا سیند دی هلته. دلته زموږ سره د سوات سیند دی، زموږ نه شاته د پنډکوړی سیند دی، د دیر هغه یا داسې د مونډا یا وغیره وغیره، نو داسې پکې نشته. دې وجې نه دا ویلې شوي ډېر ساده ټکی دی چې د بې اوبو، سوکړمار، باراني ځمکه. زما په نسبت باندې خو د سنسکرت ژبې ټکی دی او یا د هغې نه هم د زړې زمانې ټکی دی. پشو ګل ته وایي، پشو ګل ته وایي. او غني خان په خپل دغه کې دا ویلي چې پشکلاوتي لوټس ته ویلی دی، کنټرول وایي چې دا د هغې نه راوتی دی، د دې معنا یا دې مطلب چې دی هغه ګل دی. زه هم دا خبره کوم چې دا پشور دی. دا پشور دا د پېښور خلک په خپله، که تاسو فکر کړی یو کالمنګار هغه په دې دلې پیشور مطلب که نه چې د ګلونو خوا، هغه ځای چې هغه د ګلونو دی، لالهزار دی، ګلزار دی، هغې ته یې پیشور ویلی دی، د ګلونو خوا. اوس دا چې دا پښتو کې دا دغه ویلی دی، هم پېښور دی هم پېښور دی، دا د لهجو فرق دی. موږ شین وایو، هغه په ځینو ټکو کې، په ځینو حالتونو کې موږ شین وایو، هغه خین وایي، نور هغه زیاتره خین وایي او موږ شین وایو. دغه وجه ده پکې چې دا موږ پېښور وایو، هغه
پېښور وایي شی یو دی دواړه یو دی په تلفظ کې فرق دی او دغه د شین او د خین په هله ډنډ دوه معنی دي یو معنی یې دا ده چې ډنډ وایي تاوان ته نقصان ته سزا ته مونږ چې وایو په فرهنګي باندې قرضه ډنډ شوې ده سزا ته او دا ډنډ چې دی نه دا په انکو کې په سرایکۍ کې په پښتو کې په ګوجرو کې او په د پټهاري پنجابۍ کې ډنډ ته ویلی کېږي هغه ټنډ وایي ډنډه لکه جیل لیک چې ورته موږ وایو هغې ته هغه ډنډه وایي نو که داسې نو بیا ډنډ چې دی هغه ډنډه ده او الله چې دی دا ډېر زوړ ټکی دی د رب النوع دپاره د الله دپاره د خدای دپاره استعمال شوی دی یعنی د هغه ډنډه خو زما په خیال د دې نه زیات بهتر به دی چې ډنډ جیل ته هم وایي سزا یافته کسان چې پکې ساتلی کېږي نو دا کیدای شي چې پخوا چې چېرته د یو بادشاه یا د یو نواب یا د یو قوم د سزا ځای و د غرونو په منځ کې دی روانې اوبه پکې نشته خوړ پکې دی خو اوبه دی او یو هم یو کې ولاړ ده ورته د تاڼې د ښار نه یا د کلي نه د پټو په منځ کې ورته دغه یو ولاړ ده او نور پاشه لارې نشته پټخېله دوه ټکي دي دوه برخې لري دې ته موږ مرکب ټکی ویلی شو بټ وایي بت ته دا بت هم ویلی کېږي بټ هم ویلی کېږي موږ یې کله بت وایو کله بټ وایو د لهجو دغه هماغه بت دی بت دا ته ګوتم بت ته اشاره ده د هغه بت ته بټ او بت ویلی کېږي او خیله چې دا ما اول د دوشخیلې په دغه کې توضیح کړې وه چې خیله اصل کې کیله ده کیله وایي پلو ته خوا ته چم ته چم ګاونډ ته اسایډ هغه ایډجسنټ سپیس د چا سره د کلي سره او نو دا بټخیلې مطلب دا شو چې د بوت قیله د بوت کلی یعنی هغه کلی چې هلته بوت موجود دی او ګوتم بوت دغه بوت یعنی د هغه سټیچو به چېرته وي هغه وخت کې به مجسمه به چېرته موجوده وه د هغې د وجې نه ورته ویلی دی د بوت کلی د هغه کیله ډېر زما په خیال ډېر په یقین سره خو څوک هېڅ کله نه شي ویلی ځکه زرګونه کاله مخکینۍ خبره ده نو ډېر په دغه باندې وبې نه شي ویلی ډېر اتھنټک بنئ خو صحیح به وي دیر اصل کې دھیر دی په دې کې هې ده په منځ کې یا دھیر دا د نورو ژبو دغه دی چې هغه دغه دوو سترګو والا هې د حلق په دې حلق کې ویلی شي موږ یې نه شو ویلی نه موږ یې دیر وایو هغه یې دھیر وایي دغه دیر بیا فارسۍ ته هغو ته دھیر شوی دی او معنی څه ده مندر کوم ځای چې عبادت کېږي خانقاه عبادتګاه نو دا دلته سوال راولاړېږي چې بھائی ټول دیر چې هغه مندر و مندرونه په کې هسې هم ډېر وو خو چېرته یو مشهور مندر به د هغه په سر باندې هغه ټوله علاقه نومېدلې ده او مشهوره شوې ده لکه زموږ سره چې سوات کې سیند موجود و نو ټوله علاقه چې هغې ته سوات ویلی شو د هغې په نامه باندې نو دا دھیر دھیر او دھر دا دغه په معنی کې دي مندر په معنی کې دي او د دې معنی هم دغه ده چې چېرته مشهور مندر به دغه هشت نګر نه دی لکه څنګه چې زموږ ځینې لیکوال یا ځینې ملګري دې ته وایي چې دا هشت نګر دی هشت اته ورته وایي د فارسۍ ټکی دی او نګر د سنسکرت او د هندۍ او د نورو زړو ژبو ټکی دی نګر وایي علاقې ته بادشاهۍ ته نوابۍ ته نو که داسې شي نو دا اته نګرونه شو دا ټیک نه دی زما په نسبت باندې دا اش نګر دی هشت نه اش او لکه آسا نه وتلی دی اش نګر وایي یو علاقه چې بني ادم پکې اوسېږي ښاري کلی یعنې یو داسې علاقه چې هغه بني ادم ولري نو هغې ته نګر او نګري ویلی کېږي او اش چې دی دا د اوسېدلو ځای ته وایي خو هغه اوسېدل نه مذهبي چې د مذهب سره تعلقي نو اشنګر معنی دا شوه چې د مذهبي اوسېدلو ځای علاقه یا ځای بټګرام خو دلته
زموږ په هزاره ډیویژن کې ډېر نږدې پروت ده باسین په غاړه بټ بوت دی ګرام کلی دی ګرام ګاو ګم لم ام دا کلي ته وایي نو بټ دا بټه ګرام نه دی دا هغه ځای لوکل خلک مقامي خلک یې هم بټ ګرام وایي بټه ګرام نه وایي بټ ګرام د بوت کلی یعنی هغه کلی چې هلته بوت موجود دی او د دې په تایید کې په یو بل دغه وکړو د تاڼې د کلي نه چې سړی راوځي او د جلاله تلانې راسته دی په دې منځ کې یو بل وړوکی کلوټه دی خلک ورته هیبت ګرام وایي حالانکه هغه هیبت ګرام نه دی هغه بد ګرام دی او دغه بد ګرام بیا په شوقدر ډېرې کې دی نو دا درې خو په دې وړوکي ریجن کې موجود دي یعنې د بوت کلی بنو همدغه سان یو ټکی دی یو ستری ټکی دی او زما په نظر باندې خو یو ټکی نه دی خو په مو فلحال هغه په دغه املا په حساب باندې یو ځای لیکو دا ب نیه دی ب نی په بنو کې تاریخ معلوم نه دی چې دا نهر د ښار په منځ کې دا نهر چا راوستی دی د کله نه راغلی دی د دغه اوبو د وجې نه دې ته ویلې شوي دي بنو موږ وایو دې ته خلک وایي چې یاره دا دوه بنې وي او د سړي دوه ښځې وي یوه داسې نه ده بنې دی لکه څنګه چې ستا سره دلته بینۍ ده وینۍ ده هغه شان ټکی دی چې د نیش چې دی د تقدس په معنی کې راځي د خوالي د ښېګړې په معنی کې راځي یعنې ښې اوبو د ښېګړې اوبو چې فصل له اوبو ورکوي ځمکې له اوبو ورکوي ښې اوبو د دې معنی دا ده دا هغه ځای د دغه اوبو دغه علاقه چې دا خواوشه دا هم د دغه اوبو په سر باندې یادېږي بنو کلاچي او کلاچي دواړه یو شان دي د علاقې او د دغه لهجو له غوندې فرق دی دا در اصل چی چې دی چی اوبو ته وایي چی اوبو ته وایي زما په حواله باندې زما د عقل په حواله دا کلاچي دی دواړه ځای کلاچي دی هغه هم کلاچي دی کراچي چې ورته موږ وایو او دا هم کلاچي دی دا کراچي خو اوس طارق عزیز شوب شروع کړه هغه د کلاچي نه کراچي کړه نور دا کلاچي دی کلا مطلب غټ او چی اوبو غټې اوبو نه په سمندر په منځ کې پروت غټې اوبو نشي کلاچي مینز غټې اوبو د غټو اوبو په سر باندې ودان کلی باجوړ هم اوبو ته راځي ما ویلي چې اوبه د اوبو سره بیا الف با چې شو نه با اوبو او جو چې دی جو چې په منځ کې راغلی دی با جو دا د دوه ټکو د یو ځای کولو دپاره او ور او اور یو شی دی د هغه فرق دی د لوکل ډایلیکټ فرق دی هغه یې وړ وایي او نور قومونه ری وایي ور وایي نو دا باجا او باجا وړ یعنې مطلب باجا وړ د اوبو کلی د اوبو علاقه